نو زما عزیزانو زما متعلق خبرې ډېرې دي، بار بار بیا اورئ، ما برخلاف بم ډېرې، ځکه چې زمونږ دا خبرې چې خلک اوري دا ښځې مزې دا د ښځو اوس دا ټټوان خو ډېر زیات دي چې د چا ښځې رړۍ ګډي بار ګرځي، ای چې دا زما خبرې اوري نو ما پسې هم څه لکۍ وتړي، څه خو وایي بدردم وایي، کنځلې بم کوي، کله به وایي چې دا بجلیګر مولا وی سی آرونه ګوري، کله به څه وایي بلا تور ورپسې لګیا دي. هغه وایي کیا ډر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. زما خدای په دې پوه دی چې زه وی سی آر ګورم که زه ټلویزیون ګورم یا زما کور کې شته که نشته، یا زما ښځې یا لوڼو سرونه کټ کړي دي یا بربنډې ګرځي یا پلانې، خدا د ټاک بړواګان والله کرانه خلاص. زما ښځو ټویانې خلکو شروع کړي دي زمونږ کور ته ښځې راشي، خو چې زمونږ ښځې لوڼه وګوري آی وایي خدای دې تباه کړي، او دا مونږ ته خو خلکو داسې وي او داسې وي. ګورئ څوک راشي کوټه کې ګرځي ټلویزیون لټوي ٹھیک ده لګیا به خو زم والله که تاسو پرېږدم هم نه. اوس یو پراپېګنډه ده چې زما دا غوږونه دې خلکو وخوړ، عربو نه، دنیا نه، ټلیفونونه، خطونه، چې دا باړې مسیزو کې یو پیر راوتی دی او مولانا صاحب ورته تللی، اورېدلي به تاسو پیر راوتی دی او مولانا صاحب ورته تللی او مولانا صاحب ورته تللی او مولانا صاحب. زه تاسو ته یو خبره کوم، په دې منبر ما تاسو ته ویلیو چې زه د انګریزانو ګلجو ته هم تللی، ویلی مې درته د هندوانو مندر ته هم تللی، ما د هغې سپیچونه هم اورېدلي دي، د سیکانو ګوردوارو ته هم تللی یم، د هغې سپیچونه مې هم اورېدلي، پادریانو د انګریزانو چې کوم مولیاني ای سره مې بارها په ګلجو کې باسونه شوي دي. دا کار زما یو عادت دی، څه زمانه مخکې دلته ګلاب بابا راوتی په سپیرسنګ کې، ګلاب بابا دی چې ګلاب بابا دی چې ښځې دي چې نر دي، ښځې دي نر هغه دی چې کوچنډي په ترخ کې دي او ښځه ورپسې. زه لاړم سپیرسنګ ته چې دا ګلاب بابا خو ګورم چې دا قصه، زما یو عادت دی چې یو شی مې په سترګو نه لیدلی نو په شیشه د چا بد ویل مناسب نه، اسلام کې دا جرم. زم لاړم سپیرسنګ، هلته هم خلقو دا پراپېګنډه شروع کړه چې ګلاب بابا ته مولانا صاحب هم راغلی دی، تالاو مې ولیدو، دلته یې وینه پرته وه او دلته یې متیازې کړې وې او دلته یې دا قصې نسې مې ټولې ولیدې چې رالم نو بیا مې پې شروع وکړه. خیر که تاسو خیال وکئ اوس دلته نه ګلاب بابا جوړ دی، دا د بلیسار خوا کې دا زیارت دی، حکومت مهرباني وکړه چې پولیس یې مقرر کړه چې دا زنانه څوک ونه چیړي دا زنانه روزي چیړلو لا ته چیړل بند دی، دا خو روزي دی لا چې څوک شته نه چې ما وچیړي. دا مې هغه ورځ د دې یو ذمهوار سړي ته وویل، ما هغه غریبانې روزي څله او تاسو پولیس زیارت کې څه غواړئ؟ د ښځو زیارت کې څه کار؟ د ښځو هدیرو کې څه کار؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات امین نه څوک و نه به پیدا شي، پیدا به شي، د هغه نه لوی امین نه پیدا او نه به پیدا شي. په 3 کاله عمر کې څوک دې دا ثابته کړي چې پیغمبر پردی ښځې له لاس ورکړي؟ څوک دې دا ثابته کړي؟ بیعت به چې ښځو ته کېده صدر مبارک به وغوړېده چې په دې لاس کې خپلې بیبي سره سهار په تیاره کې خبرې کولې، صحابه تیر چې تیر شو ده ورته آواز وکړو، خبره واورئ، ای راله صاحب السلام علیکم یا رسول الله، ورته دا زما پلانی بیبي ده، ما دې سره خبرې کولې تاسو تیر شو. هغې وایي چې مونږ خو وایي نه انسان عجز دی، اسې نه چړه کې دا تیري چې پیغمبر چېرته پردی ښځې سره خبرې کوي. الله دا د پیغمبر شان. او بیا د پیغمبر بیبیان چې د هغې د ویښته متعلق هم د چا غلط خیال پړه کې راشي ټول عمر له تباه شو، ټول عمر له تباه شو. دې سره به پیغمبر دومره احتیاط کول. نو عزیزانو باړه کې هغه زه په دې نیت نه یم تللی چې زه هلته منجور کېږم یا جارو رالم په خلق ښځو به یې مږم یا به چاله لوټېدم ومه
په دې نیت نه چونکه 2-3 کالونه ما به اورېدل چې داسې دی داسې دی داسې دی نو لاړم په دې نیت او ښه کافي وخت مې هلته تېر کو ما دا خیال نه و چې دا خلق به دې هلک نه دومره لویه نخره جوړوي. عزیزانو یو کرامت دی یو استدراج دی دا اوس علم سره تعلق لري تاسو به زه څنګه پې پوهوم. کرامت خلاف عادت د یو ولی او بزرگ په لاس یو کار کېدل دې ته کرامت او دا کرامت بیا د ولی په اختیار کې نه دا کله کله بې اختیار هغه نه یو استدراج دی وظایف پخول وظیفه پخول یو ورد او وظیفه ده هغه پخول په هغې کې چله ویستل یو په هغې یو کار کېدل دي او یو په کرامت کېدل دي. یو بزرګو هغه یو وظیفه پخ کړې 18 روپۍ ورځ به سهار هغه ته د بالښت لاندې پرتې ما ته یې وویل چې ته راځه 12 ورځې د اوبو کې چله وباسه دې ولکې به وباسې تاله به 15 روپۍ ورځ مقرر ما لې خشکه لار ښایه اوبو کې زه نشم کېم خشکه لارې راته وښوده دا زما د طالبګیرۍ زمانه وه او هغه زمانه وه چې دا جومات چې چا کې زه لګیا مونځ کوم د دې جومات ټکېدنې مرچکي او سړې وظیفې به مونږ خوړې او سبق به م پیاز پاڼه به م سوړ سکړک نه تاوله آ به م خوړو سبق به م دا زمانه وه. وظیفه یې راته وښوده چې دا پلانۍ وظیفه 21 شپې هره شپه 21 سوه کرتې ووایه ته بیا ګوره په منبر ناست یم دروغ ویل د ایمان تاوان 21 شپې مې هغه چیله پخه کړه که نه جي سهار به چې راپاڅېدمه خو چې د کوره به راووتم څوک سړی به 2 روپۍ بیا راکړي روزانه ملا صاحب والا دا او د واقف سړي په شکل کې نو ما وی چې دا واقف خلق دی هغه زمانه کې زه رامداس کې یو ورځ مې یو نه تپوس وکړو چې هلکه 2-3 ځل تا ماله دا 2 روپۍ راکړې هغه ما ته قسم وخوړو چې ما نه دي درکړي تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې دا اوراد دي دا دې پیرانو پسې چې دا خلق بې پناه منډې وایي اوس درته یو ورد خیم که نه جي تی شروع کا ته ګوره چې تا نه جنډې بابا جوړیږي که نه دنیا به دنه ګیر چاپې اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون د دې یو خاص مقدار دی هغه چله وباسه ته ګوره چې خلق در پسې رامنډې وایي که نه وایي خو لا خلاق لهم فی الاخره دنیا کې هغه وظیفه کول چې پیسې پې راشي یا خلق میں تسخیر او تابع شي د دې سړي به په آخرت کې هیڅ حصه نه تاسو خیال راغی دغه هلک لا دا یاد لري چا دا پراپیګنډه جوړه کړې چې مولانا صاحب ورغی چې زه تا نه منم او هغه ورته وایي چې وایه او بیا دا چلو شو او دا چلو شو په دغه خوله کې م دانې وخېجه و ظالمانو چې یو شی په خپلو سترګو نه لیدلی په خپله م کتلی نه و بدبخت قومه و بدبخت ښه مولانا صاحب والا چې دی دغه ورکو چې دی نه لډو جوړ کا او دی نه اګۍ جوړه کا او دی نه انځر جوړ کا او دی نه پلانې شی جوړ کا او دی نه دا دبلې ما پسې شروع کړي یو نه جي ما خیال دی ټول پاکستان ما نه تپوس وکړو چې ته رښتیا تلې اوس هلته م څوک ناست نغارې والا او خلقو له دا تاثر ورکوي چې دی راغلی او تاسو م راځئ نو دا یاد لرئ عزیزه هلک دی کم عمر هلک 17-18 سال عمر کې مجذوب طبیعت دی څه وظیفه ورته د جومات امام ښودلې ده یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام ټیک ده په هغې دومره غوندې لوټه راوالي او دا چې پې وایي پېچوفي کي خړه غوندې شي ما په خبره پوهېږي د دغې نه په اخوا که نور څه وی چې دی به ماله ښځه راکي دی به ماله زوی راکي دی به ماله لور راکي دی به ماله رزق راکي دی به زما ژوند ښه کي دی به زما کاروبار ښه کي دی به ما د ضیاءالحق په ځای کښېنوي والله العظیم چې دا ټول څیزونه د خدای سره دي او که د ده نه وغوښته نو مسلمان نه مشرکان به شي تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای نه د غوښتو دی او هغه د بنده نه وغواړي نو یوازې ګناه نه بد په ټکي مشرک شو
نو زما عزیزانو اوس ما ته خلق راځي چې خزي دي او سړی دي ما زما پلار دا بندولې شي بې زه د خزو علاج کولې ما خو د خزو په سر ځان کوی کې اچولو ته تړلې دی دا خزي دی خدای خیر ساتي چې الټه ما چاره وجنی مینه او زه څه وکړم ته دا شی لاس کې راکا دا د یو میاشتې حکومت او ماله د پاکستان خزي معلومی دي یو دوه خزي زوړندوم دوه خزي کتا بار خزه ولیدا زما په دې مخ دوی د ایران نه زیات ایڈوانس نه دي ته ورشه ستا په یونیورسټۍ کې ایرانی جنکۍ دي سر نه تر خپو پورې د ویښته عمره ځای پکې نه ښکاري ستا د یونیورسټۍ لونډې اکیمارې مو ګوره اکی ټیمونه جوړ دي اوس به بار ملک زمونږ د ملک جنکۍ فتوی والا مونږ تیار کړي دي چې کویشته وي جلال نو ګیدړ به وي الله فتوی والا تیاری کړي دي نو عزیزانو دا واقعات دي د دغه هلک متعلق زه یقیني تلم او تلی دې دپاره هم چې وګورم چې دا واقعات څه دي نو دا وظایفو سره دا کاتې ماتې کېږي نور نظام زندگی د چا جوړول که دا د عقیده په انسان راوسته نو کافر بشي ښځې بند کوي ښځې بند کوي ښځې بند کوي کومه ښځه چې بلا منشې د کوره ووته بلا ضرورته د کوره ووته تر هغې په میړه او په دې لعنت ورېږي چې تر څو واپس نه ادیرو ته پیرانو ته زیارتونو ته د ښځو تلل په دې زمانه کې حرام او ناروا دي د لعنت مستحق میړه او ښځه او بچي ټول بلکې ځوانه څه کوي زړې به هم نځي تاسو د زړو د کیسو نه نه زړه به هم نځي زړه چې د کوره وځي 2 لکه فتنې ورپورې ونښلي که نه ده داسې دې وجې نه دا صورتحال دی الله دې د خپلو مرضیاتو توفیق راکړي او دا په آخر کې بیا درته پر ورولۍ اپیل کوم چې خدای وپېژنئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ د کائنات مالک د خدای ذات دی مهربان د خدای ذات دی زما د زندګۍ راکوونکی او اغستونکی د خدای ذات دی دا اختیار په ټول کائنات کې د بل هیچا سره نشته سوا د خدای نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی داغه د ایمان عالم داو ماشوم دی او په قافله کې سبق پسې روان دی سبق پسې په قافله ډاکه پریوته اغلو دته وې تا سره خو څه نشته وی جی د ګریوان کې راته مور څه ګنډلي چې وې که هغې کې اشرفه یې ګنډلې وي وی بچیا منکر ولې نه شوې وی زه چې د کوره راوتمه نو مور راته وی چې دروغ ونه وی نو که مې ویلی وی چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجا نه وراوړ دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دې خلقو چې څه کړي دي ځان لی کړي اوس ما دا ټکې 2-3 ځله ووې چې دوی څه کړي ځان لی کړي نو دا چا ویلي دي چې ځان لی کړي او مونږ له څه نشي کولی دا قرآن ویلي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الله وی دا وړاندې چې کومې ډلې ذکر تیر شو داغه ډله و چې دوی د پاره کارآمد به هغه شی وي چې کوم دوی په دنیا کې کړی چې دوی څه کړي دوی له به هغه په کار راځي ولکم ما کسب او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کوئ ولکم وای ما کسبتم کم شی چې تاسو کسب کوئ آب تاسو د پاره کارآمد ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی تاسو نه به پوښتنه د هغوی د عمل نه کی تاسو نه به ستاسو د عمل تپوس کیږي هغې نه به د هغې د عمل تپوس کیږي ای چې څه کړي ځان له کارآمد تا چې څه کړي طالب دام شته چې قیامت کې به د هر چا خپل پیټې په سر اوج دام قرآن کې ولا تزر وازرة وزر اخرى قیامت کې به د هر سړي خپل خپل پنډوکې په سري دام قرآن کې دام قرآن کې دي چې هر سړي به خپل پاسپورټ یو ځان به پې تېر باسي او جی دام قرآن کې دي وکل انسان
الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه كل انسان كل حرف سور دے كل هم انسانان الزمناه طائره في عنقه دار سری بخپل خپل پروانه په مړای کې ځوړنګي نام قران ولا قران کې چې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر راشي په اعلان کې ده اولیاء الله لا خوف عليهم خوف بني پدي ولا يحزنون او نه بغمجن خبر اوس په اعلان کې ده راشي دا تحقیقو کې چې دا لام کم لام دي عزیزانو دا لا نفی جنس نه ده لا نفی جنس نه ده دا لام مشابه بلیسا لا نفی تاسو خیال راغی لا خوف علیه خوف بیا په دوه قسمه ده یو خوف طبعی ده او یو خوف من الله ده الله فرمای لا خوف چا چې په دنیا کې ژوند خدای توقف کړی د قیامت پر ورځ به د الله د طرف نه په دوی څه خوف نه اما طبعی خوف لرزا او یرا د خدای د جلال ورځ د قهر او د غضب ورځ دینه به پیغمبرانم په امن کې نه ما خبره پوهیږئ طبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي د دې څه دلیل دی چې طبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي وګوره د مسلم لوی روایتونه آدم علیہ السلام ته قوم ورشي چې راشه حساب نه شروع کیږي تباہ شو غرق شو خدای ته وایا چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام ورته وی چې زنن هغه مخ نه وینم چې خدای ته پیش مام د غنمې د دانې کار چې کړی دی خدای ته زنه شم نوح علیہ السلام ته براشي یا نوح ترازا و امام قوم ته خیره کړي و ما خپل اختیارات دنیا کې ختم کړي موسی علیہ السلام تا عیسی علیہ السلام تا ادریس علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا یونس علیہ السلام کل پیغمبران به انکار وکړي چې موږ نه د خدای مخه ته آخر الامر براشي دوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټول پیغمبرانو ته خصوصي اختیارات چې ملو هغه په دنیا کې ختم کړي دي زما خصوصي اختیارات ما په دنیا کې ندي ختم کړي پټ می ساتلی دي په قیامت کې به راو باسم او خدای ته به د امت لپاره پیش کوم تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې طبعی خوف نه با په قیامت کې انبیاء هم په امن کې اولیاء خلاص کې بزرگان خلاص نو زما عزیزانو مونږ دنیا کې الله پیدا کړی دی لیو چې رابطه خدای سره پیدا کړي اور څه پرې دی زړه د خدای کور او داسې کور کې لکه مولانا وی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چی کار دارد پا خدای قسم راش سینه میں وشلوا زړه میں رو باسا زړه میں سیره کا دننا پکی او گورا خدای زما زړه خو ستا کور دے نو ستا پا کور کی د بل چا څه کار دے چې دننا را زړه بستا د خدای کور ستا جبا دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے بل سے خوشتا نا بلہ چوک دے نظم عزیزانو